زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. زه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ مینې محبت ورورولۍ خبرې کوم، د دې دا مطلب نه دی خدای نه خواسته چې زه پاکستان یا اخیسته یم یا دا شي نه موږ نه کوو. څوک چې افغان یې هغه نه غلامي مني او نه جاسوسي. زه به تاسو سره یو دوه خاطرې شریک کوم. یو په 2005-06 کال کې هغې وخت کې د امریکا ترجمانان افغانستان ته سپلای کول $2.5 لک د کال ورکول. نو موږ یونیورسيټي ته تلو او $4 په ساعت باندې مکار کاوه. بعضې وخت داسې راتله چې 6 ساعته سټریټ به مم کار کاوه. هغه دغه ته معلوم دی ایرپورټ سره الیکس پارکینګ کې دا شټل او دا شی به مو چلاوه. نو هغه غریبۍ کې مونږ په $2.5 لک خرڅ نشو. څوک چې تلي هغوی سره زما کار نشته، فتوې نه ورکوم، د هغوی خپل کار دی. بیا دویم ځل په 2000 تقریبا 14 کې 14 دغه وختونو کې فاخر د پاکستان یو مشهور سندرغاړی دی راغلی و امریکې ته. دلته زموږ یو دوست و مقصود نومېده، د هغه کور ته مونږ ورغلو، د سره ناست و، همداسې خبرې مسره کولې پاکستان تاریخ په اړه، سیاست په اړه. نو اخره کې د ماته وی چې ولا ته خو د پاکستان په تاریخ او سیاست ډیر پوهیږي، ته چلو کا ته پاکستان ته راشه او نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کورس هم وکا، عاصم باج وا سره به ملاو کوم، ارڅ به د پیډي. نو مو ورته ولې وکم، وای نه خدای چې ځان خبر کې مایل ته خو هم دغه خي چې ستاسو ټانکونه دغه ملګر هغه ماته معلومات دي نېشنل ډیفنس یونیورسيټي جاسوسي دغه مال تاسو هر افغان ولې چې لکه یو وطنپال افغان وګوري غواړي چې هغه خپل جاسوس کوي. مال ګوره دا کار مکوئ. زه د پاکستان بدخوا نه یم، زه د پاکستان خیرخوا یم، خو همداسې مو پرېږدئ. نو التم خرڅ نسو. نن الحمدلله نن خو ژوند ډیر بهترین دی. نن خو هغه ستاسې ګوره بابا غني چې کنه چې عقل زه استعمالوم بوډا، نو امدا عقل موږ خپل ځان پیژندلی الحمدلله چې الله کوم استعداد را کړی دی هغه استعداد استعمالو. په هغې استعداد دا 3.5 کاله کېږي چې ما کور اخیستی، خدا کومه ټکی کار کړی دی امریکا کې او نه کوم هیڅ نه غواړم. اوس هم هغه زما زړه کمپنۍ $1 لک نه زیات په کال کې ورکوي. راته بل کس وي راځه مړه کار به کوو، خوند به کوي، ما یاره زه نه کوم، ما نه کار کېږي نه، زما له 10 ساعته دفتر او دې ځینو کې نشم کېناستی. نو نن خو خدا که چا پلارم موږ واخلي، افغانستان چې دی دا زموږ وطن دی، خپله خاوره مه ده. زړه مو غواړي نفرت هېچا نه هم نشو کولی، خدا که پنجابي نه هم کولی شم، هغه هم انسان دی. موږ او تاسو ټول یو انسانان یو د بني آدم اولاد یو. دا چې اوس پاکستان ایسای لري، ته NDS لري، خپلو کې سره پوه شئ چې هغې ځای نه تي شیرازي بارود خو ستا خو هم وظیفه ده چې ویې نیسي که نه. نو سیاست او هغه شي نه خپلو ته پرېږدئ. د عوامو منځ کې باید مینه